په غریبي باندې خپل تعلیم پای ته رسولی دی نن په بازار کې پر یړۍ چلولو مجبوره دی تاسو د هغه ځوان مایوسۍ ته کتلي دي نظم و ضبط ډېر خراب دی زما څخه هغه زده خبرې یېرېږي بخښنه غواړم که د نظم و ضبط خیال وساتئ ډېره مهرباني به مو وي ځوانانو مشران ټول راغلي وو ستاسو په مخ کې ناست وو موږ د دغو مشرانو څخه د حاجي صمد خان حاجي صاحب څخه د نواب سلمان حاجي صاحب څخه د لالا یوسف څخه د سعدالله توخي صاحب څخه د حاجي عمر خان حاجي صاحب څخه د ټول زما خیل قبیلې د مشرانو څخه د ټول نیازي قوم د مشرانو څخه د ټول عکا خیل قوم د مشرانو څخه د ټول اندړ قوم د مشرانو څخه د ټول ملا خیل قوم د مشرانو څخه د ټول طریقې قوم د مشرانو څخه د ټول وطن قوم د مشرانو څخه د خدای روی ورته نسو لمن ورته نسو او ډاډمندانه خواستنې کوو چې د خدای دپاره د دې قوم حق راپورته کوي د دې قوم حق تاسو د لاسه ورکړی دی دا قوم تاسې د تباهۍ په مخه کړی دی په دې ځوانانو کې جذبه شته دا ځوانان چې کوم تاسو ته د لاسو پړکا کوي ستاسو ته ښه راغلاست وایي د دې مطلب دا دی چې د دوی په زړونو کې یو ارزو ده د دوی په زړونو کې یو خواهش دی د دوی په زړونو کې یو تمنا ده د یووالي د اتحاد د اتفاق خو د بده مرغه موږ تاسو د دوی ارزوګانې د دوی خواهشات د دوی هر هغه خواهش چې د قوم د یووالي د دوی دي هغه موږ د تباهۍ په مخه کړی دی عزیزانو د خدای دپاره خواست کوم د ټولو مشرانو څخه چې ټول به د یووالي د اتحاد او د اتفاق مظاهره کوئ موږ رابطه کمیټۍ د دې قوم مشران نه یو موږ ستاسې چپړاسیان یو موږ ستاسې په خدمت کې حاضر یو پر هر پلیټفارم درته حاضر یو چې چېرته وغواړئ د شپې او د ورځې درته حاضر یو خو تاسې د هغې موقع پوښتنه وکړئ تاسې د هغې خورکۍ پوښتنه وکړئ چې چیرې خلک دکې ورکوي چې چیرې په لینو کې ولاړې دي د هغو ماشومانو پوښتنه وکړئ چې چیرې کچرې ټولوي د هغو ځوانانو پوښتنه وکړئ چې مایوسه دي در په دره دي راځئ چې د خپل ځان سره سوچ وکړو په خپل ګریوان کې وګورو او خپل دردونه چې زموږ قوم ته پیش دي د دغو دردو دپاره مرهم او پټۍ پیدا کړو نو موږ یو وار بیا ستاسو څخه دا خواست کوو په سټیج باندې مختلفو مقررونو خبرې وکړې موږ د ټولو ستاینه کوو هر چا چې هر څه وویل موږ ډاډ ورکوو موږ اطمینان ورکوو موږ دا ورته وایو د دې سټیج په توسط سره چې موږ ستاسو هره خبره اورو چې هر څه راته وایاست موږ حاضر یو خو د مشران به زموږ سره لاس پورته کوي لاس دې را سره پورته کړي څوک چې د دې اتحاد لپاره خوشحاله دي خوشبینه دي او یا دا اتحاد غواړي دا دې لاسونه پورته کړي نو ټولو ته زه یو وار بیا د زړه له کومې هرکلی وایم په اخره کې یو اعلان کوم په زړه په غوږو یې واورئ کم مشران چې ولاړل کم مشران چې ناست دي کم ځوانان چې ناست دي دا ټولو په خپلو کورونو ته دا پیغام وړئ چې پر 15 تاریخ د جمعې په ورځ په بلنه وتل کې 300 کسیزه شورا قومي سپین ږیري د هغو لیستونه به موږ طی کوو د هغو دپاره موږ دعوت جوړ کړی دی چې د هرې پښې څخه به په هغه کې مشران موجود وي هغه 300 کسان به د دې قوم د ځوانانو د دې قوم د سپین ږیرو د دې قوم د ماشومانو د ښه مستقبل فیصله کوي آیا تاسو ټول ورسره ولاړ یاست بیا تر شا ورسره ولاړ یاست دې چاره فیصله وکړه تاسو ته به د قابلي قبول وي ډېره مننه مشرانو دا ووینئ ټول قوم ستاسو سره لاس پورته کوي نو زه ستاسو څخه میله کوم چې پر 15 تاریخ په بلنه وټل کې تاسو دپاره دعوت دی تاسو به راځئ په هغه کې به د دې قوم د مستقبل فیصلې کوئ او د دې قوم دپاره به کمیټیانې تشکیلوئ څو چې تر څو تر دغه قوم ستونزې موږ تاسو په ګډه سره حل کړو ډېره مننه تشکر